یو سړی تر اخیری کچې د اوس دی د یو څو دله د اوسو نه په خدای چې پړسېدلی مزیګر او هم په پوس دی مننه د یو څو دله د اوسو نه په خدای چې پړسېدلی مزیګر او هم په پوس دی زمونږ لاس لکه چې تورې سپی سټلی چې هغه مونږ ته شاهین بل ته ټپوس دی زمونږ لاس لکه چې تورې سپی سټلی چې هغه مونږ ته شاهین بل ته ټپوس دی نه پوهېږم دی به کوم یو ظلم کړی راوتلی د یو چا پسې جلوس دی او په ما وسه دلته هر یو رقیب وکړه که راغلی د انګلیس او که د روس دی غټ خوسکی ماشومان او ښځې وژني بس دښمن زمونږ دغومره منحوس دی دا چې لوبه کې هر ځلې میدان ته وړې ستا نو هر وخت کې کیته کې رنګ په توس دی دا چې لوبه کې هر ځلې میدان ته وړې ستا نو هر وخت کیته کې رنګ په توس دی چې دا هر سړی راټول درنه تېرېږي غالبا چې د برېښنا مزې د لوس دی او چې دا هر سړی راټول درنه تېرېږي غالبا چې د برېښنا مزې د لوس دی او زه به خود د بل د حسن خیرات غواړم چې مې خپل اشنا په مینه کې کنجوس دی زه به خود د بل د حسن خیرات غواړم چې مې خپل اشنا په مینه کې کنجوس دی لګېدلی د جانان بوی غالبا پرې چې وهلی د رقیب په څنګ کې توس دی لګېدلی د جانان بوی غالبا پرې چې وهلی د رقیب په څنګ کې توس دی دا د خولې خوند دی چې جوړ دی اسنزیه نن یې څښلی صداقت هوټل کې جوس دی زلو چې روحاني صاحب چې په خپل ضمیر او خپل وجدان کې سړی څه ووایي مولوي صاحب په خپل ضمیر او خپل وجدان کې سړی څه ووایي نو په رقیب او په جانان کې سړی څه ووایي او ته به یې ځان ګڼې هغه به د کیسه کې نه وي زه نو ته ووایه په ځان کې سړی څه ووایي که یار شو ګټه که اغیا شولو تاوان دی ختمن د مینې ګټې او تاوان کې سړی څه ووایي او غاړه ختیځ تندی لویدیځ سترګې شمال او جنوب په دې څلور کونجه جهان کې سړی څه ووایي او مخې کابل زنه ننګرهار شونډې مزار او کندهار مړه په ټول افغانستان کې سړی څه ووایي مخې کابل زنه ننګرهار شونډې مزار او کندهار مړه په ټول افغانستان کې سړی څه ووایي او غزه په وینو سره هونیه او د سنوار شهادت او د سعودي شهزاد سلمان کې سړی څه ووایي ټرمپ کامیاب شولو باګرام نیسي خوشحال دی ورته ټرمپ کامیاب شولو باګرام نیسي خوشحال دی ورته د دغې خلکو په ایمان کې سړی څه ووایي ټرمپ کامیاب شولو باګرام نیسي خوشحال دی ورته د دغې خلکو په ایمان کې سړی څه ووایي او مفتي صاحب دې دریو ختمول اسلام کې څه حکم دی رئیس صاحب مفتي صاحب دې دریو ختمول اسلام کې څه حکم دی شر او فساد او پاکستان کې سړی څه ووایي مفتي صاحب دې دریو ختمول اسلام کې څه حکم دی شر او فساد او پاکستان کې سړی څه ووایي او منظور پښتین محسن داوړ شهباز شریف او بوټو او په ملا فضل الرحمن کې سړی څه ووایي منظور پښتین محسن داوړ شهباز شریف او بوټو او په ملا فضل الرحمن کې سړی څه ووایي او زما او یار د مرتبې فرق سره دومره دی چې لکه په ځمکه او اسمان کې سړی څه ووایي او غټه چوکۍ زرې موټر ښه کاروبار او بنګله بس اسنزیه دی ارمان کې سړی څه ووایي